رحمت اللہ علیہ دری قسم حج نہیں اور داغی بیان درتو کو حج افراد، حج تمتع، حج قران. اوس در لدا غي چې اوسړه حج روان دی عمره تا او احرام تړلې او د احرام په حالت کې څه نقصانات وکړ نو په دبس سزا راځي. باب الجنایات، باب دې په بیان د جنایاتو کې. جنایت دې ته وایي چې د احرام نه منافی او کارو کې ورسکل سره احرام وتړي نو د احرام تړلو نو پس به خوشبوئی نه استعماله. اذا تطيب المحرم کلک خوشبوئی لګول محرم سړي د حج او د عمره احرام تړلې او خوشبوئی لګولا فعليه الكفاره فدب کفاره کفاره ور کوي. وان تطيب او کو خوشبوئی لګولا عضوا کاملا پورا پیو اندام لکه ګور الله سیو اندام شو، سرزان لا اندام دے، ګیرزان لا اندام دے، پورا یو مکمل اندام خوشبوئیدار او دے په حالت دے حرام کی نو دا خو پدوان حرام. فما زاد یاد دین زیاد فعلیه دم نو پد بدم وی یعنی یو ګډ بذب حقی. وان تطیبا او کو خوشبوئیدار کو اقل من عضو کم دی یو اندامنا نیمن دام دے فعلیہ صدقہ نو پدوان صدقہ بوی یعنی یو مسکین تا پاو کم دو سے رسب کئی غنم بور کئی یاد آگئی وڑو یا پیسی وَإِلَّا بِسَ صَوْبًا او کواغستی جامی مخیطوان گندلی شوی. زنانا خوب گندلی جامی چیداد نارینہ حکم دے. خمیس و پرتوب حالت حرام کی نارینہ دا پارا استعمال الحرام دی نو دے واغستو وګوره دا ګندلې شوی د ګندلې شو په طریقو استعمال حرام دی. په دې خبره پوي گئی لکه پرتوب د پرتوب په شکل کې حالت حرام کې استعمال الحرام دی. کمیز د کمیز په شکل کې نه غري چې شی ګندلې شوی لکه علماء لیکلي حرام نشتا او یو سړی کمیز ټوټه ټوټه کو او هغه ټوټي او بل سره ګندلې شوی ځان له احرام کو نو دې کې اس قسم نقصان نشته. اگر چې خدارا چې ګندلې شوی دي کوي غوستي جامې ګندلې شوی خو په طریقې د هغه ګندلې شو جامو او غطا راسه یا سر پټو ځکه نارینه محرم باندې سر پټول نشتا. یومن کاملن پورا یورز سر پټو یا پورا یو رضی گندل شوی جامع چولی وی نفع علیہ دمن ودبان دم دے یو گډ بذبح کوي یو دینه بخورینا دینه مالدار نه خوري ځکه دې ته دم د جنایت وای دا غریبانان او مسکینان د حرم شریف کوي. وان کان اقل من ذلک کو دینه کم وخ جامع اغسطی وی سره پټکړو نفع علیہ صدقه ودبان صدقه دا ودبان سشیر صدقه دا. وَإِنْ حَلَقَ رُبَعَ رَأْسِهِ او کوي خرول په حرام کې سلورم ایصد سر فصاعدا یادین زیاد نفع علیه دمن پد دم ذکر احرام حالت کې نارینا زنانه چې محرم وي سر بنخره. وَإِنْ كَانَ او کوي اقل کم فصدقه النبي او صدقوي. وَإِنْ حَلَقَ او کچریوی خریلو موضع المحاجم زید خکر لګولو من الرقبه د سټ نفع علیه دمن نو پد بدم وی عند ابي حنیفه پنی د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ګره فخوا علاج دا او غټ علاج دا او چخکر به له ګولو وینه بیستا او ډېر فواید په حدیثو کې نبی رسول الله ذکر کړی. او چون کې هغه خلق پات نشول چې بخکر له ګولو د وینې ستو ترتیب باندې به پویل نو خکر له ګول روا دي. نبی علیہ السلام حالت احرام کې خکر لګولې اخکر چې لګې نو خامخا دا اندام نمخ کې ویختلر شي نو ویخت کټکول خو لمنوي. د دې وجنا مسله یاد لري کله الته حاجیانو چې تخپر ټکر وې ویني تلاړي شي بیا ګرځي علماء په دې په ما څه دم شتاو کې نشته وینا کخپینه لړا ټکر دی او خړا یا سي سره زخمی شو نو په وینا لوب دی باندې صدراځي دې کې ګور اخکر لګولو خبره باندې سنشتا واقم ویختی چې اخرن نفع علیه دم عند ابي حنیفه. امام صاحب وی په دم ده
وقال صاحبان وی چې دا وخت چون کی دور ډیر ندی نو صدقه ورکه وان قص او کچری کټکل اذافیر یده نکونه دلاسونو ورجلیه او دخپو نفعاله دمن پد دم د حالت حرام کی کناری نه داو ک زنانه د نکونه من کټکې وان قص اذافیر ید او کټکل نکونه دی یو لاس یا دی ویخ پی او رجله نفعاله دمن پد بیام دم دے وان قص او کچری کټکل اقل من 5 اذافیر کم د پنځو نکونو نفعاله صدقه پد بصدقوی دا ورته جنایات ذکر نو دا ګوري مخکم ګوري رستم ګوري چې پوښي